وعلیکم سلام. یو ورور امین جان په نامه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه پوښتنه کوي که ښځه او میړه څنګ په څنګ لمونځ وکړي نو لمونځ یې نه خرابېږي. محترمه، محاذات موږ دې ته وایو چې لمونځ یو لمونځ وي. که دغسې حالت کې مثلا امام پسې ولاړ وي، شاته دوی دغسې ولاړ وي، بیا لمونځ فاسدېږي. محترمه، اما دغسې صورت کې پروا نه کوي وروره. وعلیکم سلام. یو ورور بشیر احمد په نامه د سوات ته پوښتنه کوي. د پوښتنه داسې ده چې که یوه ښځه خپل بیړه ته وایي، مثلا ورور ورته وایي یا بایی جان ورته وایي، دا څنګه ده؟ نو محترمه، زهار خو د میړه له طرف نه چې ښځې ته ووایي، یا بله ورځ ما یوه خبره وکړله، مثلا ښځه میړه راجګ سي ښځې ته ووایي وروره، نو که وجه د شبه حرمت وي بیا خو زهار ده. که وجه د شبه حرمت نه وي بیا هم باید ورته ونه ویل سي. اما دا خو د سړي له طرف نه، د ښځې له طرف نه خو پروا نه کوي انشاءالله. خو بیا هم داسې عرفاً ښه نه راځي وروره چې ورته ونه ویل سي. ښه ده، یو بل نوم دې ورته یاد کړي. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور خادم امارتي په نامه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده، ما واده کړی ده، کوزده مې کړې ده، لا د پلار په کور کې ناسته ده. اوس مې که ښځه مریضه سي یا یو څه پیسې د مور او د پلار بې اجازې نه بغیر زه ورکولی سم که یې نه سم ورکولی چې مریضه سي ډاکټر ته بیایم؟ نو محترمه، که د تا خپلې پیسې وي نو د مور او پلار اجازې ته ضرورت نشته ده وروره، وکړي، بالکل جواز لري. الله پاک دې روغ جوړ لره. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې زنجیر په غاړه کې اچول څنګه ده؟ دا تشبیه محترمه له کافرو سره د دغه اسلام کې ناروا ده. بعضې خلک لاس کې یا په غاړه کې زنجیر اچوي، دا علماو ذکر کړی په کتابونو کې ناروا یې بلي وروره. ډیرو کتابونو کې دا سته د محترم علامه دکتور زهیلي رحمه الله هم لیکلي او نورو کتابونو کې هم سته. دا جواز نه لري وروره شرعاً. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې، کله چې یو څوک له پوهنتون نه فارغ سي بیا ملګري راجمع کي، کیک واخلي، بیا پرې کوي یا نور ته ترتیب. محترمه، هر هغه عادت چې د کفر نه راوړل سوی وي هغه اسلام کې ناروا ده. ما یو بحث کړی و د تشبیه او د تشبه په اړه باندې. خالف المشرکین واعفوا اللحى واحفوا الشوارب. خالف المشرکین، دومره احادیث په باندې راغلي، ورته حیرانه بسې محترمه. الله دې جوړ لره. دا ټول د کفر نه راغلي رواجونه دي. له بیخ نه یې وباسئ مسلمانانو ورونو، د اسلام د دین دعوت ته متوجه سئ، که نه ځوانان مو د کفر او د کافرانو په جالونو کې، خصوصا دغه د انټرنیټ په دنیا کې که علما خپل دعوتونه او علمي خدمتونه ونه کړي نو ځوانان به مو د کفر په سختو دامونو کې وغورځېږي. محترمه، دغه ناروا ده ورور. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي، نرګډی یعنی نرخزی که مړ سي د ته به غسل څوک ورکوي؟ محترمه، یو خو د نرخزی داسې ده چې کله کله د نرتوب جهت پکې غالب وي او کله کې د ښځېتوب جهت غالب وي. که د نرتوب پکې غالب وي نران به ورکوي، که د ښځېتوب پکې غالب وي ښځه، او که خنثی مشکل وي چې یو جهت هم غالب نسی، یعنی لري دواړه خو یو جهت هم غالب نسی، دلته به بیا تیمم ورکوي. محترمه، علامه ابن العابدین شامی رد المحتار کې او د موږ نور حنفي فقها دا مسله ذکر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ولی الله بادغیسی په نامه یو ورور پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې که یو سړی چاته وایي زه تا ته تعویض کوم یا دموم دی، ما ته به یو پسه راکوي، په دغه شرط باندې څنګه ده؟ دا جایز ده محترمه. دا اجره په دم باندې یا په تعویض باندې چې شرعي دم وي او شرعي تعویض وي، بالکل جواز لري محترمه. حدیث د ابو سعید خدوري رضی الله عنه هم دې لپاره دلیل ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي، مخلص کابلی په نامه باندې، چې نوکانو اخیستلو باندې اودس ماتیږي که نه؟ نه وروره، په نوکانو اخیستلو اودس نه ماتیږي وروره.